نن موږ خپل پر امنه احتجاجونه کوو، موږ پر امنه یو، خو په کومه ورځ موږ ته مشر وویل چې اوس امن ختم، عدم تشدد ختم او لاس کې ټوپک ته، نو زما د په خدای قسم وي چې د یوې خبرې، د یوې کنځلې، د یو ګزار چې هر څوک وي، که هغه ایچي، که باجوی، که هغه پورې، که سپی، که سپي، که پنجابي، که کودري، قسم په ذات د خدای دی چې درې پوسته به یو په لسو کې بدله کړو. درې نورو چې د روزانه په حساب باندې کېږي، د هغې په غم کې، د هغې په ژړا کې ناست وو. او د پنجابي ایس پي، یعنې د پېښور کې چې کوم پنجابي ایس پي دی، دا د ټولو ته یاد دی چې زموږ په KPK پولیس کې چې کوم پنجابي ایس پیګان راغلي دي، دا ټول د آرمي نه او د ایس پي وجلی دی. پرون زموږ د مېلمنو بېعزتي هم چې کوم ایس پي کړی دی، دا پنجابی دی. د دغه ایس پي چې کوم SHO علیکار دی، دا یو انتهایي کنجر انسان دی. ده زموږ یو سپین ږیري ته ویل چې زه به روجمات دی ستا د لور سره کوم، ستا د خور سره به کوم. کنجره کنجره کنجره، ته زما پنجابي کنجرې، ته دلالې، ته بړوایې، ستا په کور کې خو ټوله ورځ پولیس افسران پراته وي، ته بړوا پښتون نه، ته مروت نه، ته بړوایې، ته کنجرې، ته د هیرت منډۍ پیداوار یې، ستا پلار په هیره منډۍ کې و، ستا مور د هیره منډۍ نه راغلې وه. پښتنو سپین ږیرو ته څوک داسې سپک نه وایي لکه تا د سپک بچي چې ورته ویلي دي. او دا یو خبره دی زما ټولې ادارې یاد وساتي چې ټیک ده، نن موږ خپل پر امنه احتجاجونه کوو، موږ پر امنه یو، خو په کومه ورځ موږ ته مشر وویل چې اوس امن ختم، عدم تشدد ختم او لاس کې ټوپک ته، نو زما د په خدای قسم وي چې د یوې خبرې، د یوې کنځلې، د یو ګزار چې هر څوک وي، که هغه ایچي، که باجوی، که هغه پورې، که سپی، که سپي، که پنجابي، که کودري، قسم په ذات د خدای دی چې درې پوسته به یو په لسو کې بدله کړو. درې پوسته د هغه د پلار نم، ځکه چې دا حرامي، دې حرامي پلار راوړی، د هغه اولاد سره به د هغه د اولاد نه به بدللو، ځکه چې دې حرامي نه به پیدا کېږي حرامیان. درې پوسته به یو په لسه بدله کړو. بې غیرتو، بې حیاو، بې شرمو چې تاسو په دغلته زموږ په پښتنو مېلمنو باندې، په مظلومانو باندې په پېښور کې کومې لوبې کړي دي، نو یوازې دا نه، موږ به د خپلو مړو، موږ به د خپلو بېعزتو، موږ به د خپلو کنځلو د هرې خبرې یو په لسه او درې پوسته بدله کړو. بیدار اوسئ، تکړه اوسئ، انشاءالله سرونه به ورکوو. اخري خبره خو د سر ده چې سر زه ورکوم، د چا د جیل نه یېرېږم، نه د پرچو نه یېرېږو، پرچې دې م کوي، جیلونو ته هم ځو، ځان هم پرې وچلو. خو چې کله مونږ ته اجازت میلاو شو د مشر نه او تشدد یې راباندې مات کړه چې اوس عدل او بدل دی، نو په هغه ورځ زه تاسو سره حساب کتاب کوم انشاءالله. ډېره مننه اشرف صاحبي صاحب. او تل به په لار د مېړنو سره دم، یمه پښتون د پښتنو سره دم، او چې څو راوڼ په یو مرکز نه کړم، چې څو راوڼ په یو مرکز نه کړم، هرې تپې ته د جرګو سره ده. د دې نه بس زه خپل ملګری د بوت ملکن ارګنایزر غورځنګ صاحب تپاس کوم چې راشي د خپلو کې نه دی غورځنګ صاحب. هر څه د مخکې تاسو ټولو زیاته مننه کوم چې دا د اختر ورځ ده نن دویمه، او تاسو ټولې سرګرمۍ شاته کړي دي او راغونډ شوي او د هغو خپلو ملګرو په غم ژاړئ چې کوم غم مونږ ته د دې بې انصافه د نامسلمانه ریاست ته مخه پېښ شوی دی. زمونږ که اوله ورځ ناستو نور مونږ څه غوښتله، خو مونږ وایو چې یاره زمونږ دا کوم ملګري بېګناه مړه دي، دا فایرنګ د شانه شوی دی. زمونږ یو ملګري پټاخه قدرې نه وه ډزولې، مونږ خو دا وی چې یاره تاسو مهرباني وکړئ د دغه خلکو خلاف FIR درج کړئ، نو مونږ به د دې ځای نه پاڅو. مونږ خو نور څه نه غوښتل. په افسوس خبره دا ده چې داسې نااهله او داسې د ذهني طور شل حکمرانان دي چې دا یې وکړله چې په هغې خلکو باندې سړی یوه خبره کوي او بله ورته وریادې شي، په هغې مړو باندې دوی دا الزام ولګوي چې دا دهشتګرد دي. خو په سبا نه چې کله پښتون ژغورنې غورځنګ زور ونیو او هغوی په سوشل میډیا او ویډیو کلیپس را پیدا کړه او دوی ته پته ولګېده چې زمونږ دا ګنده مخ خو ټولې دنیا ولیده، نو بیا یې 30-35 لکه روپۍ ګرځولې.
15 شمنې ده او 10 جنګي ده زخمي ده دی ورکولې خو هغه ډېر غیرتمند خلک وو ملګرو هغوی ته هغه پیسې وانغستې نو سړی خو دې ته حیران شي دا ریاست دا دومره په یو تنګه ګلۍ کې ولاړ دی دی د ژوند او د مرګ په کشمکش کې ولاړ دی دی د دې ټولې دنیا نه یو ایسولیټډ د ټولې دنیا نه یو ځان له ریاست جوړ شوی دی د ده سره دنیا نه ده تیاره ده د پاکستان نه یو پلان غار جوړ کړی دی او بیا زموږ ریاستي ادارې چې دي هغه خو دونه د پیسو درک ورسره نه لګي کله وایي مونږ به د کنوینس الاونس نه پیسې کټ کوو کله به دا کوو کله به دا کوو نو راولګېدل هغوی یو بل ګیم په دې خاوره باندې کول غواړي او بیا هغه زړه لوبه راتازه کول غواړي نو دا کارونه مونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ مونږ دې څیزونو ته دې ناوړو هڅو ته د دې ریاست هېڅکله نه یو تیار خو ملګرو که دا لاټي چارج زمونږ په مونږ کورنو خلکو شوي وي نو دا هېڅ دونه خبره نه وه خو ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ په داسې سپین ږیرو په داسې مېلمنو یې کړی دی چې په ایمان زما خو په دې مرۍ کې لاړې وچې شي او دا د اصرار خبره ټیک ده که مونږ ټوپک ته لاس کړه نو دا دې واوري دا پنجابیان چې په بنګال کې خو د 19,000 لنګونه پاتې شوي وو او دلته به د لنګونه دلته به دا سرونه بدله په دې سړکونو به م راکاږو مونږ پښتون زمونږ سره د ټولو پاټو زمونږ موقف ته او دا بوتل چې دی د عمران خان دا د فوج پیټو دا یې راوستی هم دی له دې چې هغوی لګیا دي او په دې ټول ملک خپله ایجنډه ورسمول غواړي د 126 ورځې درنه کړې وه د ده په دې چا د دهشتګرد الزام نه و لګولی په ده د چا غدار الزام نه و لګولی خو زه دې پیټو وزیر اعظم ته وایم چې مړه ته خو شرم وکړه دا قومي اسمبلي دا پارلیمان دا ملګرو یوه آیني اداره وي د ملک او دا لګیایي دا ملک دپاره قانون جوړوي خو ډېره د افسوس خبره ده چې ستا د هغې آئین سازې پالیسي سازې ادارې دوه ملګري دوه غړي معزز غړي هغه نن چې کوم دی نو په زندانونو سره مخامخ دي د مرګ نه خو خدای بچ کړل خو هغه نن په زندان کې پراته دي موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دا حمله چې کومه شوې ده بله ورځ په وزیرستان کې دا حمله موږ د پاکستان په آیین باندې حمله ګڼو بیا راځو دوی وایي دا غداران دي دوی یو خوا وزیر اعظم په خپله زموږ درنې راغلی و او دا خبره کړې وه چې د دوی ټول مطالبات آییني دي خو نن چې دغه کرسی ده ولیده نو نن دې افسوس دا دی چې دې یو ټویټ هم جاري نه کو د دونه مړي وشو یوه دونه عظیمه سانحه وشوه بهرحال موږ د خپل دا احتجاجونو دا لړۍ جاري ده موږ سوال کوو دې سټیټ ته دې ریاست ته چې د دیوال سره خو تا موږ وجنګولو خلک وایي ما دیوال سره مه جنګوه تا موږ د دیوال سره جنګولي یو او انشاءالله چې کله هم د پښتون ژغورنې غورځنګ فیصله وکړه هر څه فیصله چې وه مونږ ته به منظور وي مونږ ته به قبول وي او ملګرو دا یو خبره واورئ دا دوی چې کوم دی انتهایي کله چې ته یو سپی راګیر کړې که نه نو هغه په یو کړکۍ دغې کوټې نه وځي دانګې ته دوی اوس راګیر دي دوی په بین الاقوامي دنیا راګیر دي د دوی نه دنیا تپوسونه کوي چې بای د تاسو په سټیټ کې کمې لوبې شروع کړي دي نو دوی انتهایي په مایوسۍ کې دوی دا ګزارونه په موږ باندې کوي نو دې سره زه دې خبرې نه کوم کنه که تاسو تنګېږئ نه نو زه به د ساره پورې هم لګیا یم او دا دونه رچاو دی او دردناکه قصه ده چې دا خو خدای ګوکو په دې کتابونه پې لیکلي شوي دي بل مونږ د تاریخ بچي یو مونږ د تاریخ په رڼا کې خپلې فیصلې کوو مونږ دې ته دا وایو چې اوس خو د پښتون ژغورنې غورځنګ ها دا خبره ده چې زمونږ سره د دې پښتونخوا د جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامي د ابرو چې سنیټر راغلی متحده قومي مومنټ والا د عوامي نیشنل پارټۍ زمونږ سره د ټولو ګوندونو مونږ ته ملاتړ حاصل دی افسوس دا دی چې د دې ټولو هم دوی په دې پوه دي چې څو پورې دا خپسه دا بو دا په دې چیچکیو کې ناست خلک ټول په دې پوه دي چې باید دا خلک چې بې دخله کوي دا زمونږ کار نه دی ځکه چې باید دا جیلونه دا سخت دی دا غرونو ته ختل دا په غارونو کې بیا ژوند تېرول دا په سمندرونو کې اوسېدل دا زمونږ د دې خلکو کار دی نو هغوی په دې پوه دي او انشاءالله چې سپورټ به زمونږ ورځ په ورځ سیوا کېږي او د دې ټولو بیمارو د دې ټولو علاج هم دغه دی بل دا ده چې زمونږ تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ دا یو بین الاقوامي تنظیم دی تاسو په خدای یقین وکړئ چې که په دې د اختر په دویمه ورځ د دې ځای یو غټ سیاسي ګوندونه هم دونه خلک راغونډ کړي او دلته یې راولي او بیا داسې قسمه موقف خپل کړي دا کوم موقف چې مونږ خپلو نو انشاءالله زمونږ خبرې بین الاقوامي طور زمونږ موقف زمونږ ملګري ډېر
ډېر د سوشل میډیا په ذریعه هغوی ډېر دغه کوي او دا خبرې به ځي روانې دي او د منظور یوه خبره چې دا دغه کوټیشن هم زه یم چې دا دغه کوټیشن دی چې د سر نه تېر شي نو اخوا ژوند دی ملګرو اخوا خوشحالي ده او بل دا ده چې قربانۍ به مونږ ورکوو مونږ چاله دا مونږ چاله دا کم دی ها بس زه په دې ځای خپلې خبرې ختموم ډېره مننه ستاسو ډېره مننه ملګرو ټیم هم داسې دی چې پېښور طرف ته ملګري به ځي د احتجاج د سپین جومات سره د حسن ناصر ملګري له خاص درخواست کوم چې راشي او خپلې خبرې وکړي. حسن ناصر به ډېر مختصر وخت دا هوس وکړل ورک دې کړم بیا هغه خاورې ختلی شو بیا د خپل خالق په پېښونه بیا تخم راشین شو پاپلی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو خوږو ملګرو دا چې کومه پېښه ناوړې پېښه او ډېره یو توره پېښه بله ورځ په پېښور کې شوې ده د هغې نه مخکې په وزیرستان کې چې کومه واقعه شوې وه د هغې خلاف یو دنده ناسته وه. افسوس په دې نه دی چې دوی لاټي چارج کړی دی دوی ته په 144 لګولې ده خو د پښتنو یو روایت دی چې په کور کې دی کور ته د دښمن هم درشي د هغه به هم قدر کوي. دا د وزیرستان دا د جوب دا د لورلۍ پښتانه راغلي وو دلته کې خدمت کو. ډېره د افسوس خبره وه چې د لورلۍ او د وزیرستان په پښتنو باندې د پېښور په خاوره باندې دوی باندې ستر ظلم وشو دوی باندې لاټي چارج وشو. به حیثیت د یو پښتون زه په دې باندې شرمنده یم چې موږ د دې تپوس ونه کړی شو خو انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوو دوی ته دا باور ورکوو انشاءالله چې موږ به ګرځو موږ به کوڅه په کوڅه ګرځو موږ به کور په کور ګرځو موږ به دومره ملګري را پیدا کوو چې ستاسو تپوس وکړو د دې خپل عزت تپوس وکړو تاسو سره چې کوم جبر او ظلم شوی دی د پېښور په دې خاوره باندې انشاءالله دا هم در سره واده ده دا هم در سره واده ده انشاءالله چې ګرځو به ملګري به را پیدا کړو کور په کور به ګرځو دا پښتانه به راوباسو او چې ستاسو تپوس موږ ونه کړو نو بیا داسې چې موږ پښتانه نه یو که ستاسو دپاره موږ د هلې ځلې ونه کړې بیا زموږ د پښتو په حساب سره په دې ګاډو برخه نشته. دا ظلم یوازې په تاسو نه دی دا په مردان په پېښور په صوابۍ دا په هر پښتون باندې دا ظلم شوی دی. زه خبرې ډېره نه کوم بس زه په دې شعر باندې دا خپلې خبرې راټولوم چې ظالم ته که ډېر ناست دی په دارونو په دامونو په ظلم په وحشت په زولنو په زنځیرونو زمونږ د ژوند پرستو لیونو فیصله دا ده یا سر د تیغه تیر او یا معراج د ارمان. دې نه بس د تقبې او ملګري زموږ د پي ټي ایم ملګري دایرالله خان ایډوکیټ ته خواست کوم چې راشي او خپل خیالات یې اظهار وکړي. ما خو یې ملګرو دوی چې هغه به مختصر کوو خو زه لکه مقررات پېښ شول نو زه ستاسو حضورو ډېره شکریه ادا کوم. تعداد لږ کم دی هغه د اطلاع د نه رسېدو یا څه نور د اختر د سرګرمو په وجه خو زیات لکه ملګري په هغه مس انډرسټینډینګ او نه اطلاع رسېدو باندې په هغه مقدار راغونډ نه شو. خو زه دا یو خبره صرف کوم چې لکه د چین نه شروع کېږي په ریاست کې 3 طبقې جرنلسټ په 1 نمبر کرب ترین 2 نمبر د ملک چې پاکستان نوم دا نوم یې په خولې نه راځي او بد را باندې لګي خو دا لکه 2 نمبر جرنیلانو او 3 نمبر کرب ججان وکړو خو په 1 نمبر ذلیله جرنلسټان وکړو لکه دلته موږ څو پیرې د دې پریس کلب مخې ته که په زرګونو تعداد هم راغونډ شو خو چې دلته د خپل بل اقا د دویم غل ملګري د طرفه اجازت نه نو موږ د دویم ډېر مذمت کوو او انشاءالله د دغه ملګرو بدل به هم اخلو او څومره پښتانه چې شهیدان پېښ شوي دي د 1980 نه تر 2019 پورې نو د دې ټولو بدل اخیستل په موږ عین فرض دی. دا به که خیر ډېر په نره باندې اخلو او نو بلکل لکه د بابړې هغه دا وایي خو دا اوس چې په کوم په د اسلام او کله د کفر په نوم او کله د جهاد او کله د دهشتګرد په نوم باندې کم قتلیام د پښتون قوم روان دی خو د پرلت دا قسمه بېعزتي کول د یو پورم نه پرلته و صرف د دې دپاره چې یاره امن دې راشي په دې ملک کې امن راولي او څوک چې امن کې خلل اچوي د هغوی خلاف کیس جوړ کوي نو زه د هغې په پرزور الفاظو مذمت کوم او ستاسو بیا یو پېره شکریه ادا کوم چې دومره په لږ وخت کې داسې په ډېر ګڼ تعداد کې راغلئ ډېره مننه مهرباني صاحب. اوس د دې احتجاجي پروګرام اخري مقرر او د مردان د پي ټي ایم ارګنایزر
اقبال الدین صاحب راغواړم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اقبال خان ودي. ډېره مننه ستاسو شکریه په دې اختر په ورځ باندې د مشر حکم او بیا هغه حکم موږ لاندې ملګرو ته کنوې کړه، تاسو غالې که لږ دی او که ډېر دی خو بهرحال ما خپل احتجاج ریکارډ کړ. ضیاءالله ورور د پریس خبره وکړه زمارې په خدای که سمې بجای هغه د موږ تشریح بړې د دې ته راغلې دې ته ما ویلې چې زموږ مهرباني وکړئ زموږ دغه د احتجاج دی پروټسټ دی یو پوره منظر نه باندې امر چې کوم دی نو درنه دغه شوی دی لاټي چارج بې عزتۍ شوي دي او کومې خبرې چې راغلي ټول دنیا کتلي دي او دوی ټول وایي موږ به راځو موږ به څه کوم دی نو موږ به خامخا یو کس نشته نو که ده مذمت کړي یا دې چې کوم دی هیله فریاد کړي یا بدۍ ده او خبره دې حق رسېدلې ده د دلتوب ټیټ ته انتها ده په دې ملک کې د بې غیرتۍ او دغه خو دا موږ چې دا کوم هلې ځلې کوم کوشش کوو موږ سره ولاړ دي نو دا هم داسې ده چې دا په دې باندې وطن خلک دی چې ولاړ دي د دې ځان په غم باندې دا ګیلې به موږ نه کوو موږ به خپل پروګرام کوو موږ ورته خپل ډیوټي کړې ده ویلې دي ورته سوال جوابونه هم کړي دي موږ ټولو ملګرو ته د الله خان صفحه کې چې زموږ کوم ذمه دار ملګري دي هغې ته مې اطلاع کړې ده په کاټن کې چې کوم ذمه دار ملګري دي هغې ته مې اطلاع کړې ده دلته چې زموږ کوم ذمه دار ملګري دي هغې ته مې اطلاع کړې ده خو بس کېدای شي څه وجوهاتو باندې یا د نارستۍ په وجه باندې نه راغلې خو بهرحال دا هم یو خبره ده په کار دی ستا ګیله په ځای باندې ده چې ټول حاضر وې او دې کې شامل شوي وې ځکه چې دا ډېر اهم احتجاج دی داسې ګپ نه دی چې ګپ دی د هغې وجه دا ده چې دا بل ورځ کوم ظلم او دا بربریت د پولیس په جامه کې د حکومت د ادارې کړی دی نو دا ډېره قابل مذمت ده او ډېره د شرم او ډېره د افسوس خبره ده او بیا هغه سیچو د اعتماد د سیچو چې کوم بکواس کړی دی د جوب ملګري ته نو هغه انګریزي کې یو خبره ده وایي دښمن یېر که خو نوم بیا نه یېرې د ده نوم به موږ ته کم از کم یاد دی د دې سړي او زما کار زموږ د پي ټي ایم هر پښتون ته به یاد وي خو د پي ټي ایم هر ملګري ته به د ده نوم یاد وي د دغه مروت نوم به ورته یاد وي او دا به ورته یاد وي چې ده په یو ټایم کې دا خبره کړې وه تاسو دا یقین وکړئ داسې قسمه خبره چې د کوم سړي د خولې نه وځي نو دا واقعات ده سره شوي تاسو دا چنګیز خان تاریخ نه وګورئ چنګیز خان پسې چنګیز خان شو د ده نه ښځه چا تختولې وه د ده نه چا ښځه تختولې وه حالانکې دې په منګولیا کې د یو وړې قبیلې چیف و او د یو بلې غټې قبیلې سړي د ده نه ښځه تختولې وه او هغې کې راووته او هغې کې هم کومې لوبې وکړې ټوله دنیا چې کوم دی نو د عقله ده او هغې کې د هغې یو ډېر مشهور متل دی وایي چې یوه ښکلې ښځه هر ځای کې وي زه به یې خامخا مومم نو دا د هغه د خولې دا خبره ځکه وتې وه چې د هغه دا ښځه چا تختولې وه نو دغه سړي تاسو ته به که خیر زما یقین دی چې د نوم ویم نوم بیا یاد وي نوم بیا ټولو خلکو ته یاد وي بله خبره دا ده چې وروڼو تاسو ته چې په دې ملک کې ګورئ د عزت ژوند بلکل ناممکن دی نه هم پرېږدي دا په دې خړ خبر کې چې کوم واقعیت دي څه چل شوی بېګناه خلک هغې یو پوره من احتجاج دا ښه چې دغه ویډیوز هغه کلیپ شته هغه ټولې دنیا وکتل نن وزیر چې کوم دی علي وزیر هغه که فرض که حملې تللی هغه به هارونه اچول حمله چې بیا کوي موږ د تاسو معلوم دی چې تاسو څومره نران یې تاسو هغه نرتوب هم موږ ته معلوم دی تاسو غیرت هم موږ ته معلوم دی خو بس دا پښتانه دي ممکن دي پیرنګیان ورته پرېږي وي تاسو پیرنګیانو صرف او صرف موږ له جوړ کړی دی تاسو مهرباني وکړئ دا ده چې تاسو هم سړي سرکلې شروع وکړئ چې تاسو لوګي د خپل تاریخ نه خبر شئ چې زموږ څه تاریخ دی او دا موږ سره دا لوبې ولې کېږي دا لوبې درسره ځکه کېږي چې مستقبل شته دی مستقبل ته دې نه پرېږدي نو دا یو وخت د کوم اسلام ملګري چې کوم دی ډېره زبردست خبرې وکړې ټیک چې جذباتي دي خو دا زموږ د ټولو د زړه اواز دی او دا که موږ ته اړه وشو موږ به هر څه کوو موږ ته د سرونو نه ورتېر یو د هر څه نه ورتېر یو موږ د هر څه وینو موږ چې راوتې یو نو موږ د هر څه وینو بیا هم موږ چې کوم دی نو انشاءالله کورونو کې به نه کښېنو خو دا یو خبره ده چې مسلسل احتجاج پکار دی درد نه پکار ده راوتل پکار دي او خپلو ملګرو ته خبر رسول پکار دي چې موږ د خپل ملګري په دې خبره پوه کړو چې بهی ستا مستقبل په دې ملک کې نو صرف او صرف پي ټي ایم په حواله باندې وایي هسې ستا مستقبل نشته ډېر ستاسو شکریه ستاسو مننه او که خیر بیا چې څه دغه وشي بیا به راغونډېږو بیا به چې کوم دی نو دا خپل دغه کوو هر څه چې کېږي
که هره لوبه کېږي که احتجاج وي که مسلح وي که غیر مسلح که هغه یې چې سره تاړه وشي هغه به کېږي امید دی چې موږ به د خپل مسلې په غیر مسلح په د تشدد طریقه باندې حل کوو دا زموږ پوخ یقین دی زما د خپل پوښتنکام او د دې په عقل په شعور باندې پوخ یقین دی چې خیر موږ به د خپله مالکه سرته رسم او د دې ضلالت نه به خلاصېږو زما وروڼو دوه قومونه د دنیا نن ګیر دي یو فلسطینی دی یو پښتون دی د فلسطیني خو بیا هم څوک کېدای شي چې په دنیا کې تپوس یې خو د پښتون ورې څوک نشته ځکه چې پښتون د هر چا دشمن کړی دی دسکر دی جوړ کړی دی دا ټول جنګ زموږ په خپل سر دی موږ به که خیر د دې ضرورت نه ځان وباسو او بیا به دنیا ته دا ښیو چې موږ کم خلک یو موږ کم قوم یو موږ څنګه چې کوم دی په دنیا کې خپل ژوند تېرو او څنګه د خلکو ته دا ژوند ښیو ځکه چې موږ تاریخ کې زموږ مشرانو کردار ادا کړی دی نو ستاسو ډېره شکریه او دې ځای به که خیر پوره موږ فارغ شو بیا چې د مشر څه دغه تاسو مشرګان ډېره مننه تاسو ته ټولو شکریه دا خپل احتجاج پوره من طریقې سره ختمو تاسو ته ډېره مننه ډېره شکریه والسلام نن موږ خپل پرامنه احتجاجونه کوو موږ پرامنه یو خو په کومه ورځ موږ ته مشر وویل چې اوس امن ختم عدم تشدد ختم او لاس کې ټوپک ته نو زما د په خدای قسم وي چې د یوې خبرې د یوې کنځلې د یو ګزار چې هر څوک وي که هغه ایچي که باجوی که هغه پورې که سپی که سپي که پنجابي که کودرۍ قسم په ذات د خدای دی چې درې پوسته به یو په لسو دې بدله کړو درې مړو چې د روزانه په حساب باندې کېږي د هغې په غم کې د هغې په جړا کې ناست وو او د پنجابي ایس پي یعنې د پېښور کې چې کوم پنجابي ایس پي دی دا د ټولو ته یاد دی چې زمونږ په KPK پولیس کې چې کوم پنجابي ایس پیګان راغلي دي دا ټول د آرمي نه او د ایس پي وجلی دی پرون زمونږ د مېلمنو بېعزتي هم چې کوم ایس پي کړی دی دا پنجابی دی د دغه ایس پي چې کوم سچو علیکار دی دا یو انتهایی کنجر انسان دی ده زمونږ یو سپین ږیري ته ویل چې زه به رو جماعت دی ستا د لور سره کوم ستا د خور سره به کوم کنجره 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 پنجابي کنجرې ته دلالې ته بړوایې ستا په کور کې خو ټوله ورځ پولیس افسران پراته وي ته بړوا پښتون نه ته مروت نه ته بړوایې ته کنجرې ته د هیرتمنډۍ پیداوار یې ستا پلار په هیرمنډۍ کې و ستا مور د هیرمنډۍ نه راغلې وه پښتنو سپین ږیرو ته څوک داسې سپک نه وایي لکه تا د سپک بچي چې ورته ویلي دي او دا یو خبره دی زما ټولې ادارې یاد وساتي چې ټیک ده نن موږ خپل پرامنه احتجاجونه کوو موږ پرامنه یو خو په کومه ورځ موږ ته مشر وویل چې اوس امن ختم عدم تشدد ختم او لاس کې ټوپک ته نو زما د په خدای قسم وي چې د یوې خبرې د یوې کنځلې د یو ګزار چې هر څوک وي که هغه ایچي که باجوی که هغه پورې که سپی که سپي که پنجابي که کودرۍ قسم په ذات د خدای دی چې درې پوسته به یو په لسو دې بدله کړو درې پوسته د هغه د پلار نم ځکه چې دا حرامي دې حرامي پلار راوړی د هغه اولاد سره به د هغه د اولاد نه به بدللو ځکه چې دې حرامي نه به پیدا کېږي به حرامیان درې پوسته به یو په لسه بدله کړو بې غیرتو بې حیاو بې شرمو چې تاسو په دغلته زموږ په پښتنو مېلمنو باندې په مظلومانو باندې په پېښور کې کومې لوبې کړي دي نو یوازې دا نه موږ به د خپلو مړو موږ به د خپلو بېعزتو موږ به د خپلو کنځلو د هرې خبرې یو په لسه او درې پوسته بدله کړو بیدار اوسئ تکړه اوسئ انشاءالله سرونه به ورکوو اخري خبره خو د سر ده چې سر زه ورکوم د چا د جیل نه یېرېږم نه د پرچو نه یېرېږو پرچې دې م کوي جیلونو ته هم ځو ځان هم پرې وچلو خو چې کله مونږ ته اجازت میلاو شو د مشر نه او تشدد یې راباندې مات کړه چې اوس عدل او بدل دی نو په هغه ورځ زه تاسو سره حساب کتاب کوم انشاءالله ډېره مننه اشرف صاحبي صاحب وایي تل به په لار د مېړنو سره دم یمه پښتون د پښتنو سره دم او چې څو راوړ په یو مرکه دې نه کړم چې څو راوړ په یو مرکه دې نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ده د دې نه بس زه خپل ملګری د بوت ملکن ارګنایزر غوربند صاحب تپاس کوم چې راشي د خپلو کې لرې غوربند صاحب
ستاسو ټولې سرګرمۍ شاته کړي دي او راغونډ شوي او د هغو خپلو ملګرو په غم جاړې چې کوم غم موږ ته د دې بې انصافه د نامسلمانه ریاست ته مخه پېښ شوی دی. زمونږ که اوله ورځ ناسو نور موږ څه غوښتله خو موږ وایو چې یاره زمونږ دا کوم ملګري بېګناه مړه دي دا فایرنګ د شانه شوی دی. زمونږ یو ملګري پټاخه قدرې نه وه ډزولې. موږ خو دا وی چې یاره تاسو مهرباني وکړئ د دغه خلکو خلاف FIR درج کړئ نو موږ به د دې ځای نه پاڅو. موږ خو نور څه نه غوښتل. په افسوس خبره دا ده چې داسې نااهله او داسې د ذهني طور شل حکمرانان دي چې دا یې وکړله چې په هغې خلکو باندې سړی یوه خبره کوي او بله ورته وریادې شي په هغې مړو باندې دوی دا الزام ولګوي چې دا دهشتګرد دي. خو په سبا نه چې کله پښتون ژغورنې غورځنګ زور ونیو او هغوی په سوشل میډیا او ویډیو کلیپ سره پیدا کړه او دوی ته پته ولګېده چې زمونږ دا ګنده مخ خو ټولې دنیا ولیده نو بیا یې 35 لکه روپۍ ګرځولې 35 مړې ده او 10 جنګي ده زخمي ده دی ورکولې. په هغه ډېر غیرتمند خلک وو ملګرو هغوی ته هغه پیسې وانغستې نو سړی خو دې ته حیران شي دا ریاست دا دومره په یو تنګه ګلۍ کې ولاړ دی دی د ژوند او د مرګ په کشمکش کې ولاړ دی دی د دې ټولې دنیا نه یو ایسولیټډ د ټولې دنیا نه یو ځان له ریاست جوړ شوی دی د ده سره دنیا نه ده تیاره ده د پاکستان نه یو پلان غار جوړ کړی دی او بیا زموږ ریاستي ادارې چې دي هغه خو دونه د پیسو درک ورسره نه لګي کله وایي مونږ به د کنوینس الاونس نه پیسې کټ کوو کله به دا کوو کله به دا کوو نو راولګېدل هغوی یو بل ګیم په دې خاوره باندې کول غواړي او بیا هغه زړه لوبه راتازه کول غواړي. نو دا کارونه مونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ مونږ دې څیزونو ته دې ناوړو هڅو ته د دې ریاست هېڅکله نه یو تیار خو ملګرو که دا لاټي چارج زمونږ په مونږ کورنو خلکو شوي وي نو دا هېڅ دونه خبره نه وه خو ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ په داسې سپین ږیرو په داسې مېلمنو یې کړی دی چې په ایمان زما خو په دې مرۍ کې لاړې وچې شي او دا د اسرار خبره ټیک ده که موږ ټوپک ته لاس کړه نو دا دې واوري دا پنجابیان چې په بنګال کې خو د 19,000 لنګونه پاتې شوي وو او دلته به د لنګونه دلته به دا سرونه بدله په دې سړکونو به م راکاږو. څنګه پښتون زمونږ سره د ټولو پاټو زمونږ موقف ته او دا بوتل چې دی د عمران خان دا د فوج پیټو دا یې راوستی هم دی له دې چې هغوی لګیا دي او په دې ټول ملک خپله ایجنډه ورسمول غواړي. د 126 ورځې درنه کړې وه د ده په دې چا د دهشتګرد الزام نه ولګولې په ده د چا غدار الزام نه ولګولې خو زه دې پیټو وزیر اعظم ته وایم چې مړه ته خو شرم وکړه دا قومي اسمبلي دا پارلیمان دا ملګرو یوه آیني اداره وي د ملک او دا لګیایي دا ملک دپاره قانون جوړوي خو ډېره د افسوس خبره ده چې ستا د هغې آیین سازې پالیسي سازې ادارې دوه ملګري دوه غړي معزز غړي هغه نن چې کوم دی نو په زندانونو سره مخامخ دي د مرګ نه خو خدای بچ کړل خو هغه نن په زندان کې پراته دي. موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دا حمله چې کومه شوې ده بله ورځ په وزیرستان کې دا حمله موږ د پاکستان په آیین باندې حمله ګڼو. بیا راځو دوی وایي دا غداران دي دوی یو خوا وزیر اعظم په خپله زموږ درنې راغلی و او دا خبره کړې وه چې د دوی ټول مطالبات آییني دي خو نن چې دغه کرسۍ ده ولیده نو نن دې افسوس دا دی چې دې یو ټویټ هم جاري نه کو د دونه مړي وشو یوه دونه عظیمه سانحه وشوه. بهرحال موږ د خپل دا احتجاجونو دا لړۍ جاري ده موږ سوال کوو دې سټیټ ته دې ریاست ته چې د دیوال سره خو تا موږ وجنګولو خلک وایي ما دیوال سره مه جنګوه تا موږ د دیوال سره جنګولي یو او انشاءالله چې کله هم د پښتون ژغورنې غورځنګ فیصله وکړه هر څه فیصله چې وه مونږ ته به منظور وي مونږ ته به قبول وي او ملګرو دا یو خبره واورئ دا دوی چې کوم دي انتهایي کله چې ته یو سپی راګیر کړې که نه نو هغه په یو کړکۍ د هغې کوټې نه وځي دانګې ته دوی اوس راګیر دي دوی په بین الاقوامي دنیا راګیر دي د دوی نه دنیا تپوسونه کوي چې بای د تاسو په سټیټ کې کمې لوبې شروع کړي دي نو دوی انتهایي په مایوسۍ کې دوی دا ګزارونه په موږ باندې کوي. نو دې سره زه دې خبرې نه کوم کنه که تاسو تنګېږئ نه نو زه به د ساره پورې هم لګیا یم او دا دونه رچاو دی او دردناکه قصه ده چې دا خو خدای ګوکو په دې کتابونه پې لیکلي شوي دي. بل مونږ د تاریخ بچي یو مونږ د تاریخ په رڼا کې خپلې فیصلې کوو. مونږ دې ته دا وایو چې اوس خو د پښتون ژغورنې غورځنګ ها دا خبره ده
چې زمونږ سره د دې پښتونخوا د جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامي د ابرو چې سنیټر راغلی متحده قومي موومنټ والا د عوامي نیشنل پارټۍ زمونږ سره د ټولو ګوندونو مونږ ته ملاتړ حاصل دی. افسوس دا دی چې د دې ټولو هم دوی په دې پوه دي چې څو پورې دا خپسه